درواغ زموږ په معاشره کې دومره زیات سولو چې اوس سره خلک دا نه وایي چې یاره دا یو غلطه بیماری ده یا یو د ټولنې یو ډیر غټ ناسور دی، یو کینسر دی. یعنی داسې په رواني یې وایي، ته چې وایي دا به رښتیا وایي او هره ورځ یې وایي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کزی. نن به موږ په ټولنه کې په دروغ باندې او چې کوم دا وخت دروغ دي خلک یې وایي او عام یې ګڼي، ګسره یو برایي یې بولي نه یو ګناه یې بولي نه. پر دا باندې به موږ مجلس کوو، خو د هغې څه مخکې دا زما چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي او دا د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړي چې بیا هره ورځ نوې ویډیو در تاسو پر وخت در رسیږي. دوستانو، زموږ په معاشره کې بعضې خلک دا دروغ داسې وایي، په داسې رواني یې وایي، ته چې وایي یاره دی به رښتیا وایي. یعنی په دومره داسې انداز، داسې ټکنیکل انداز باندې وایي، په داسې انجینیرینګ انداز باندې وایي چې تا ته ګسه دا معلومه نسی چې یاره دا اوس دروغ وایي که رښتیا وایي. ته تمیز نسی کوئ. زموږ په معاشره کې دروغ دومره زیات سلو چې اوس خلک فرق نسی محسوسولی چې یاره دا اوس حق کمه خبره ده نه حق کمه خبره ده نه. یعنی بعضې خلکو په دا کې پی ایچ ډي کړي نه ډاکټریټ نه، ولی چې دی هر وخت دروغ وایي. یعنی پر دا مخ یې بیا تاسو ګورئ پر مخ باندې داسې روحانیت نه وي نه، همیشه دومره دروغ ده ویلي چې بیا کله په ټولنه کې رښتیا هم دی ووایي، یو حق خبره مو کې خلک یې نه مني، وایي یاره دا پرېږده. لکه نه هغه خلکو هغه پخوا چې یو نکل و داستان و کهاني وله نه، یو کیسه وله چې وروره یو کوچنی هلک چې و بار بار به دا ویلې شیر رالی شیر رالی نارې به ولې نه. نو بیا دا کلی والا به سره منډه کړل، دورې دورې بچاو به سلو نه، خپلې وزې و دا چې دی هغه به یې پټې کړلې ول شیر رالی. هغه چې وکتل شیر به نه ولو نه. نو آخر یو ورځ دا کوچني ولیدل د رښتیاو شیر رالی، نو د نارې کې چغارې کړلې شیر رالی شیر رالی شیر رالی. خلکو یې نه منل او واقعي شیر رالی او وزې سره وخوړې او خلکو ته هم د کلي والا ته هم نقصان ورسوي. دا چیش دی چې انسان هر وخت دروغ وایي، نو بیا داسې یو وخت راسي چې یو وخت دی که رښتیا هم ووایي چې قسمونه هم واخلي خلک یې نه مني، هغه یاره پرېږده دا سړی چې دی بې اعتباره سړی دی نه، د دې هیڅ اعتبار نسته نه. نو دوستانو، زموږ په ټولنه کې دا یو ډیر غټ ناسور جوړ شوی دی چې دروغ په داسې ټکنیکل انداز باندې وایي و تا ته دا محسوس سي چې یاره دی رښتیا وایي. بعضې اوقات دا لیکل سوي دی نه، د یورپ یو تینکر و هغه ویلی دی چې باید ته دروغ دومره زیات ووایه چې خلکو ته بیا رښتیا محسوسه سي چې وایي یاره دا حق خبره ده. نو زموږ په معاشره کې هم بعضې خلک چې دي چې هغه پر غټ غټو چوکۍ باندې دي، که وکیلان دي که سیاستدانان دي نه، او که داسې نور واکداران دي، دا دومره د قوم څه د وطن څه د علاقې څه د یاران دوستانو څه یا په ټولنه کې یا په رسنیو کې دومره دروغ وایي چې خلکو ته ده که دی بیا یو وخت د قوم ته د رښتیا ویلو کوشش هم وکړي، خلک بیا اعتبار نه پکې، هغه یاره پرېږده دا سړی چې دی یوه خبره هم موږ نه منو. نو زموږ په علاقه کې دلته یو سته، ما ته خپله را معلوم دی ذاتي طور، دا دومره دروغجن انسان دی چې دی په کومه ورځ دروغ نه ووایي، په هغه ورځ وده لره سره خوب نه ورځي، د هر چا څه پور اخلي، قرض اخلي، ته دا ووایي چې وروره زما پیسې را روان دي یا د سعودي څه یا د بل ځای سره روان دي، بل ته یو څه ووایي بل ته بل څه ووایي نه. نو زموږ په معاشره کې که دا رقم کسان دروغ ووایي نه، که د کاروبار په حواله باندې وکیلان وي، یو بل ته د مقدمې په حواله باندې مقدمه
چې په دا خبر سي چې یاره دا اوس مخالف پر حق باندې دی اوس یې راسه ګټي دومره دروغ شیان پکې واچي چې یاره هغه کم چې د حق ویلو والا انسان دی د چا چې واقعي حق کیږي چې دا مقدمه به وګټي دا انصاف به دته حاصل سي هغه دته نسی میلاو دا انصاف د انصاف څخه محرومه سي ولې په دا کې د وکیل یو کارنامه یو دروغ یو دا رقم چال چلن یو منافقت یو فراډ شامل ولو چې هغه سړی ته انصاف نسو میلاو نو زموږ په معاشره کې د کاروبار په حواله باندې دا زموږ ګنجو دا لره ولاړ سي که دا زموږ زمینداران دي یو د بل ته دروغ وایي ودرې زما پیسې اوس نه دي راوتلې زه بیا راوباسم بیا بې درکم د ای سپور واخلې بیا یې وروره پر وخت باندې نه ورکوي ټاکلي چې وروره پر پیلې درکوم لیکن نه کې ور بایی اول د وارې لارو شو چې وروره پر 10 تاریخ یې درکوم د پیلې بعد 10 تاریخ به درکوم په هغه هم نه کې ور نو دا رقم زموږ خلک د خپل ځان د بچاوېدو دپاره یا د یو معمولي ګټې دپاره و چاته نقصان ورکي او دروغ ووایي دا دروغ نه ده دوستانو دا د ټولو برایانو مور ده او دا سچایي چې ده حق وینا چې ده دا د ټولو اچایانو د ټولو نیکانو مور ده بېشک ته رښتیا ووایه نقصان به در پیښ سي لیکن مخته چې بیا ولاړ سي حالات به برابر سي دا موجوده دور کې به ته یو څه نقصان تا ته میلاو سي لیکن روان شپو کې چې دی هغه به ته ډېر غټه حاصله کې روحانیم او سکون به میلاو سي او په ټولنه کې به هم ستا یو اعتبار قایم سي نو دروغ چې دی هغه د ټولو برایانو جړ دی او دا دومره غټ نقصان هم دی د دروغ والا چې دی هغه به همیشه په رنج تکلیف او په بېسکوني کې مبتلا یي رښتیا چې څوک ووایي یواره بس سکون میلاو سي د زړه دی د بوژو د سر څه دی یو بوج لیرې سي او د دروغ والا چې همیشه په دا کې ودرې زما دروغ اوس چې دی هغه به ونیول سي ولې د دروغ مزل چې دی پښتانه وایي ډېر لنډ دی یو دم پر دا بل چوک باندې بیا ګرفتاره سي چې وروره تا خو دروغ ویلي ولم د دروغ ویل والا همیشه په رنج او تکلیف کې مبتلا یي پریشان یي ته نه وینې همیشه وروره دا د دروغجن انسان چې سرګردان یې واره دوري ګوري بیا دوري ګوري بیا اسمان ته ګوري بیا مځکې ته ګوري بیا دا شیان د ځان سره لګیا وي او خبرې کوي ګډ وي لکه لیونی نو خبره داسې ده چې رښتیا ووایې ستا ضمیر به مطمئن یي که هر څومره نقصان تا ته در ورسیږي هغه د آخرت د نقصان په مقابله کې ډیر کم دی دا دنیایي نقصانونه دي دا خلک سر راځي او دا خلک د دروغ خونو وایي چې وایي بکواس هم کوي ګپې کوي خنداوي کوي خلک خندوي نو دا دروغ نه دی نو دا اوس چیش دی دا یو په معاشره کې ته د یو برایي یو د بدعت یو بنسټ ایږدي نو د دې څخه باید چې خلک پرهیز وکړي جن لیرې سي او رښتیا ووایي حق وینا وکړي ښه خوند کوي او کوچنیانو ته به هم لار وښیې نوي کول به هم د تا څخه یو څه زده کړي او که ته هر وخت لګیا وې د کاروبار دپاره یا داسې د نور کارو دپاره لګیا وې دروغ وایې نو په دا کې په یارانو کې به هم ستا اعتبار نه وي نه هېڅوک دغسې یار نه خوښوي څوک چې دروغجن وي رښتیاګو انسان حق وینا انسان هر سړی هر څوک عزت کوي په هر محفل کې وده ته شرغلاست ول کېږي او که څوک دروغ وایي هغه یاره دا لکه د دې سره ناسته ولاړه چې ده هغه پالتو کیسه ده نو راسئ چې یو عید وکړو موږ تاسو پښتانه یو عید وکړو او نوي کهول ته مو وښوئ چې همیشه به د حق وینا کوو رښتیا به وایو که دروغ کې زموږ فایده هم وي نه به وایو نو تاسو د زما چینل سبسکرایب کړئ هر ماخستن به دلته موږ د نقیبې کزي پر دا یوټیوب چینل باندې نوی چینل دی پر مخ باندې څوکه به ترقي کوي که خدای کول د حق دپاره دغه وینا به کوو د دې سره سم ماته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد